توشاخانه، عمران خان، نواز شریف، پی ټی آی، نون لیگ، پنجاب او د پنجاب سیاست دا کسی کله کله ور دومره زیات شي، کله کله ور نه همیشه د لپاره دومره زیات شي او غواړي داسې ریاست چې دومره زیات شي چې دلته په پاکستان کې چې نور قومونه اوسي د دې خبره پکې ورکه شي. اوس وګورئ دا یو پنجابي 3 ګړۍ غلا کړلې د توشاخانې نه، بل پنجابي 8 ګړۍ غلا کړلې، د بل پنجابي 10 شیزونه د توشاخانې نه وړل. زه ورته په داسې شي کې نښلولی یو که نه چې هغه 2 کسان ناست وو پالیټیشن وو که نه، نو یو پالیټیشن وو، یو داسې نیمګړی پالیټیشن وو د پی ټي آی والو. نو ورته وایي چې ته د ایلیفنټ سپیلینګ وکړه، دومره غټ سړی وی. نو موږ ته خو د توشاخانې پته هم نشته چې د څه شی وي، دا کار څنګه کوي، دا د خزانې د پاکستان د خزانې هغه کومه حصه ده او په کومه طریقه دا خزانه کار کوي او څنګه یې کار کوي، موږ خو د دې پته نشته. نه دا شیان موږ ته هغه شان ته غاړه کوو، ځکه چې زه د خزانې هغه شان ته شیر هولډر نه یم. زه د خزانې مطلب ما څه نه پکې میلاویږي، نو زه ولې په دې خبره باندې فکر وکړم. نو دا خبرې ما ته چا راوړي دي، ولې راوړي؟ ځکه راوړي چې زه تر آئینی حق نه، تر انساني حقونه، تر دې حده پوره په دې منځ کې چې څه هم دي د دې نه محرومه یم. مثلا که آئینی حقونو خبره کوو، زمونږ وسایل، زمونږ د فیصلو کړلو اختیار، د پښتون وطن خبره کوم، زه د پښتونخوا خبره کوم، زمونږ د وسایل چې کوم په آئین کې دي، زمونږ نورې د فیصلې چې کوم حق دی، د تعلیم د نصاب د جوړولو، اوس خو پکې سنگل نیشنل کریکولم یا نیشنل کریکولم وغیره وغیره دا شاین پکې اچولي را شروع کړي دي په دې میډیا، په سوشل میډیا ورو ورو خوروي چې خلک ورسره عادت شي، نارملایز شي، بیا به احتجاج هغه پکې کم شي که نه، یا بله ورځ چې دوی ترمیم کوي نو بیا به په اسانه سره کولی شي. نو دغه شیان دي. بیا د دې سره زما په وطن کې ډېرې زیاتې نورې مسلې دي. د انساني حقونو خبره ما وکړله، په دې کې خلک بېدرکه شوي دي، په دې کې ټارګېټ کلینګ شته، په دې کې بتې شته، د خلکو نه په زور روپۍ وړلې کېږي، د دمکۍ خبره شته، سیاست ته ستونزه ده، سیاسي ورکر ته ستونزه ده، سیاسي ورکر ځان محفوظ نه ګڼي، سیاسي کارکون چې دی هغه په دومره حد پوره وځورول شول چې په خپل پارټۍ باندې باور کمزوری شي. حالانکه کېږي نه، داسې خو ډېر مشکله شي چې صحیح کارکون وي او د ډېر وخت لپاره کارکون وي. یو خو هغه د اډ هاک بیس وال اکټیویزم، اډ هاک بیس هغه نه، موسمي کله وي کله نه وي، هغه کارکون نه، خو چې جینون کارکون وي بیا ډېر په پارټۍ باندې باور وي. خو دا نن سبا حالات په پارټۍ باندې باور ختم که، ځکه وایي چې مطلب زمونږ د خلاصون سامان به نه وي ورسره، زمونږ د خلاصون حل به نه وي ورسره. اوس دا ټولې خبرې چې دا توشاخانې والې ما چې تاسو د پنجاب سیاست، عمران خان او د پنجاب سیاست، نواز شریف او د پنجاب سیاست، دا زما دپاره مسله نشته. اوس زما دپاره مسلې څه دي؟ زما دپاره مسلې دا دي چې زه ګورم دا اندازه لګول غواړم چې په پښتونخوا کې به را روان حکومت د چا وي. که چېرته خو د ملایانو حکومت و نو بیا خو تاسو ته ډېر بدرنګه څېره به د پښتونخوا تاسو ته ښکاره شي، ډېر بدرنګ حالات به وي. لکه مونږ پخوا ول دلته ایم ایم ای په وخت کې چې انسان ډېر په بد حال کې ساتلی و، مطلب د موسیقي خو هغه مثال دی چې ټولو خلکو ته په سترګو راځي. د دې نه علاوه نورې ادارې د فن د هنر ډېر د ترجیحاتو وړ شیان چې مطلب ډېره ترجیح ورشي، آیا دومره وغورځولې، دومره لاندې ویوړلې چې لکه مطلب ډېر زیات اپریشن و پکې که نه.
او اوس که ملایان راځي څه حال به وي په پښتونخوا کې؟ ملایان راځي د طالبانو سره به څه کوي؟ ملایان که رالل د ټي ټي پي سره به څه کوي؟ ملایان که رالل د ټي ټي پي زور به کوم ځای ته رسي؟ دا زما دپاره مسلې دي. زه دا اندازې لګول غواړم. بیا زه دا اندازه لګول غواړم که عمران خان بیرته راغی، عمران خان نه زما مراد پی ټی آی ده، که دا بیرته راغی نو که دا چېرته بیرته راغی او ښکاري هم داسې چې بیا بیرته راولي او په یو شکل کې بیا راولي، که د کولیشن په شکل کې څه شی و، خو بهرحال راځي به. که دا بیرته راغی نو دا به بیا د پښتونخوا څه حال وي؟ بیا به موږ د بی آر ټي په شانته یو لعنت نه ځان بچ کو. بیا به موږ د دومره زیاته منظم او بقاعده غلې نه به ځان بچ کو لکه دوی چې وکړله. لکه دوی خو دې ته کرپشن وایي. زه د کرپشن لفظ نه استعمالوم ځکه چې دا د دوی په کار راځي، دوی استعمال کړی، دوی جوړ کړی، دوی په خلکو په ذهنونو کې نستلی، موږ ورته غلا وایو. دوی چې په کوم انداز کې غلا، په بی آر ټي کې غلا د دواړو مطلب هغه ایریګولریټیز په بنیاد کې چې کوم غلې شوي دي، مطلب شوکه شوې ده، او چې کوم نور ښکاره شوي ډایرکټ شوي دي هغه شوکه د بی آر پی ټي په مت کې. بیا دلته چې کوم ونې لګولې په دې کې چې کوم د بلین ټریز والا خبره دا هغه چې کوم غلا شوي دي. بیا واړه واړه ایم پی ایس چې کوم غلې کړي دي او لکه دومره دي چې اوس خو دا ټول په میډیا باندې راغلل، ډېر عجیبه د عاطف کیسې راغللې پکې، او بیا د سوات ایم پی ګانو ایم ان ګانو کیسې راغللې پی ټی آی. آیا که دا بیا راغلل مونږ به بیا څه کوو؟ زما دپاره دا زما سره دا غم دی چې په پښتون وطن کې دا راځي. بیا زه دا ګورم چې د ټي ټي پي اوس دا حال دی چې د ټي ټي پي د یو ترټ په وجه سره پورا د پښتونخوا د پیښور پورا ماحول بدل شي. د ټي ټي پي چې کوم حمله وکړي خو ډېر غټ شی دی، یو معمولي ترټ یې چې وي نو د دې په بنیاد باندې پورا پښتونخوا حالت بدل شي. زما سره دا غم دی چې نن ورځ ټي ټي پي څنګه مضبوطه ده، څنګه مضبوطیږي او څه ټیکټکس دي، او سبا ورځ څه کوي ټي ټي پي، او سبا به د ټي ټي پي څنګه نوره مضبوطیږي، څنګه به زورور کېږي، ټي ټي پي به ځان ته الاینس څنګه پیدا کوي. دا زما ډېره غټه ده. بیا د ټي ټي پي نه علاوه چې کوم دلته په پښتونخوا کې اول نه موجود طالبان دي، لکه په ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، بنو، ټانک، ډي خان، او بیا لکي مروت، او دا ټول ریجن کې خیبر او مومند باجوړ تر سواته پورې دا چې دلته طالبان دي، دغه طالبانو به څه حال وي؟ دا طالبان به د ټي ټي پي سره څنګه الاینس کوي؟ ټي ټي پي نه بغیر به پاتې شي، لکه مطلب ټي ټي پي سره الاینس بغیر ټي ټي پي په خلاف به دوی را پورته شي. دوی به څنګه مضبوطیږي؟ دوی به خپل کار څنګه کوي؟ فوج به د ټي ټي پي سره څه معامله کوي؟ فوج به د ټي ټي پي سره په کوم انداز کې نیګوسیشن کوي؟ څنګه به دوی ایډجسټ کوي؟ دا نور طالبان به څنګه ایډجسټ کوي؟ دلته نور تھریټس په ورځ زیاتېږي، نو دغه تھریټس به دوی ته څنګه کار کوي؟ بیا دلته چې فوجي عملیات کېږي، اپریشنونه کېږي، انټیلیجنس بیس اپریشن چې ورته وایي هغه کېږي، بیا دا نور ریګولر اپریشنونه مطلب غټ اپریشنونه کېږي، ملیټري اپریشنونه، د دې به صورتحال څه وي؟ د دې دپاره څه پلانینګ دی؟ دلته پاکستان څه وایي؟ دا صوبې که دا پوره صوبه په کوم انداز کې فوج ته حواله کړې ده؟ دلته چې کوم فوجي قانونونه دي لکه سیول پاور ریګولیشن، دا به څنګه ختم کېږي؟ د دې نه به موږ ځان څنګه خلاصوو؟ بیا زما د مسله زما څه ده؟ بیا زما مسله دا ده چې دلته د پښتونخوا د پښتون وطن نه ګیس یا نور وسایل وړل کېږي، پنجاب یې وړي، نو د دې سره به څه کوو؟ دا به څنګه ایساروو؟ تر اوسه څومره وړي دي؟ په کوم انداز کې وړي دي؟ څه شی وړي دي او څنګه وړي؟ او په را روان وخت کې به څنګه وړي؟ دا زما غټه مسله ده. بیا زما دغه مسله ده چې زما تعلیم، لکه زموږ په وطن کې پښتون وطن کې تعلیمي ادارې دا ډېرې خرابې شولې، دا به څنګه بهتر کېږي؟ بیا د دې نه علاوه
که تاسو فکر کړی وي په دې نږدې وخت کې بلکې د ډېر وخت نه په دې باندې کار روان دی، یو عجیبه غوندې شدت پسندي انتهاګري په داسې انداز کې ده چې لکه دا به پر روان وخت کې ډېر زیاته خطرناکه متصابتېږي. زه دغه زه دې ته فکرمند یم. زه د پنجاب سیاست لکه هلته په زمان پار کې څه کېږي څه نه کېږي زما په هېڅ کار نشته. هلته د ځوانانو سره څه کېږي، د ښځو سره څه کېږي، د نورو سره څه کېږي زما په هېڅ کار نشته. هلته ما خو تاسو ته اول وویل چې د غلې او چا څو ګاډۍ وویړې چا څو ګاډۍ وویړې زما په دې باندې کار نشته. دا ګوره زه که اوس د پاکستاني په تناظر کې خبره وکړم که نه، بیا هم زما دپاره دا مسله نه ده، دا توشخانې او دا حساب کتاب، ځکه چې زما دپاره به غټ اکنامک کرایسس زما دپاره په حیثیت یو پاکستاني چې زه خبره کوم که نه، چې زه پاکستانی شم بیا به داسې خبره کوم چې زما دپاره توشخانه یا دا ټول گیم نه دی چې دا ډسټرکشن دی، دا دی ډایورټ کوي ټوله کیسه د ډېرې غټو مسلو نه. نو دا زما دپاره بیا مسله نه ده. زه به وایم چې دلته اکنامک کرایسس دی، په ورځ ګراني زیاتېږي او دلته که تاسو وګورئ د ګراني نه علاوه روپۍ په ښکته ځي، ظاهره خبره د هغه نه ګراني زیاتېږي او زمونږ د اکنامک کرایسس سره ډیل کولو دپاره هېڅ قسم پلانینګ هم نه ښکاري. دا زما دپاره ستونزه پکار ده. زما دپاره دا ستونزه پکار ده چې کلایمیټ چینج د قدرتي آفاتونه، فلډ، سیلابونه او چې څه هم راځي د دې نه زمونږ مخنیوی څه دی، د دې لاره څنګه ایستارو، د دې چې کوم د فلډ دپاره د خلکو فریادونه هغه تر څو پوره اوارېدل شول یا د دوی د دغه ستونزې څو پوره حل شولې، دا زما مسله پکار ده. بیا په غټه توګه باندې پاکستان ته پنجاب چې د نو باسي خو بهرحال پنجاب هم پکې شمېر کا د ترهګرۍ یو ډېره غټه مسله ده، ټي ټي پي او داعش بیا په دې په بنیاد باندې سیاست هم کوي. بیا زما دپاره دا هم مسله پکار ده چې زه د پاکستاني په تناظر کې خبره کوم چې دلته فوج په ډېر شیان باندې خپل لاس ایښی دی، په ډېر شیان باندې قبضه ده، کا قبضه ورته ووایي که څه ورته ووایي، خو بهرحال قبضه خو بل قسم دي، دلته خو یې ورسره تسلیم کړې ده، د پنجاب ټول سیاستدانان ورسره تسلیم کړي ده. نو دا د فارن پالیسي نه واخله، ډومېسټک پالیسي، بیا سکیورټي پالیسي، بیا سکیورټي پالیسي کې چې تاسو د ننه وګورئ د سکیورټي پالیسي چې کوم د پرنسپل انټرسټ وګورئ، د سکیورټي پالیسي چې تاسو فریم ورک وګورئ، دا څو شیان چې تاسو وګورئ تاسو ته پته ولګي چې دلته لکه پکې د عوام دپاره څه نشته، په دې کې عمومي سکیورټي دپاره څه نشته، په دې کې د سکیورټي نوم استعمال کېدلو نوم استعمال کېږي او چاته پکې فایده راسي. مثلا هغه لیول که تاسو دا څو شیان وګورئ د سکیورټي پالیسي د پاکستان 2022 نه چې 2026 پورې ده، نو په دې کې به تاسو ته دا ټول شیان ښکاره شي. بیا چې پاکستان په تناظر کې وګورئ په دې کې دلته د خلکو په دې پولیټیکل پروسس باندې هم باور کمیږي. دلته خلکو ته دا معلومیږي چې لکه څه هم کېدای شي، جرنیل هم کولی شي، جج هم کولی شي، او بل هم کولی شي، یوه اداره هم کولی شي، نیب بس سړی راوغورځوي بالکل د پرسنالټي بالکل تیس نیس کې، نو څه هم کېدای شي. نو دا باور په حیثیت یو د دې ملک باشنده چې زه خبره کوم نو ماته خو دا مسلې دي. توشخانه خو بیا هم زما دپاره یو ډسټرکشن دی، یو ډایورژن دی چې دوی یې کریټ کوي. ګوره دا خبره دومره اوچته کې خلکو چې ته خو ډېره غټه مسله ده، او که دا مسله چېرته په چا ثابته شوله دا خو بیا ډېر غټ مجرم دی، ډېر غټ غل دی. هلته یوه ټیکنیکل خبره پکې راوباسي، داسې ټیکنیکل خبره وکړي چې دا ټوله خبره لاندې پرېوځي. خلکو چې او که نه دومره مسله خو نه ده، ښه دا خو بس هر سړي ته اجازه ده چې څوک یې په روپۍ اخلي، ته یې واخله په 100 روپۍ واخله، بیا چې په 100 روپۍ دې خوښه وي خرڅه یې کړه. دا خو قانون دی، دا خو ټیکنیکل خبرې دي. نو په دې ټیکنیکلیټي کې به دې کې دا دومره غټ
هایپ چې کریټ شوی دومره غټ کیسه جوړه شوې دا یو دم ختمه کړي. نو دا په دې باندې پښتانه ته بالکل په دې باندې خبرونه دي کول پکار، ډیر لري ګرځیدل پکار دي، خپل مسلې خپل ستونزې ته پام کول پکار دي.